بنجاري راغلی ډکه خورجینه د بنجالي خورجي. ګرانو همزولو السلام علیکم. تاسو د بنجاري خورجین خپرونه اورئ. اول یو پوښتنه کوم. د اونۍ د ورځو نومونه مو زده دي؟ پوهیږئ چې دا پوښتنه مې ولې وکړه؟ دا ځکه چې نن بنجاري ماما زموږ او ستاسو سره په دې هکله خبرې لري. خو ګورئ هیر مو نشي چې ټوکه، کیسه او نورې خبرې هم شته. نو راځئ چې په ګډه خپرونه واورو. اتله په دې سړه هوا کې د بایسکل څنګه کوڅې ته راایستلی دی؟ نسرین خورې وګوره ټول چاینونه یې زنګ وهلی دي. ته د له خپله لاسه څنګه مې له خپله لاسه؟ سلام علیکم وړو. وعلیکم سلام. ستړی مه شې بنجاري ماما. ژوندي اوسئ. وایم له بده سترګو خوندي اوسئ. و ماشومانو بیا مو په څه شي جنجال دی؟ بنجاري ماما له اتل سره غږېدم، خپل بایسکل ته خفه دی. وایي چاینونه یې زنګ وهلي. نو دا خبره ده. هو بنجاري ماما ټولې د خپلې بې پروایۍ له لاسه. له ځانه نه مه راته جوړوه. څه بې پروایي مې کړې؟ خو سم دې نه دی ساتلی ځکه زنګ وهلی. نور یې څنګه سم وساتم؟ د سرای په کونج کې مې دراولی و. اوس پوه شوه. تاسو صبر. زه جادویي هنداره له خورجینې راوباسم. دا ها بنجاري ماما په هنداره کې څه دي؟ اوس به په خپله پوه شي چې څه دي. صبر چې زه منتر ورته وایم. سم سم سازنا راښکاره که رازنا اناننا بناننا راوښیه محموداننا زم زم زینا بم بم بینا. واه هنداره کې خو یو هلک ښکاري چې خپل بایسکل مینځي. هو هلته ګوره اوس یې په پاکه ټوټه صافي کوي. هغه دي چاینونه یې په غوړیو غټ کړل او په پلاستیک کې یې تاو کړل. بالکل چاینونه یې ځکه غوړ کړل چې په ژمي کې یې زنګ ونه وهي. ځکه په ژمي کې خو واوره اوري، په بایسکل څوک نه ګرځي. هغه دی اوس یې هغه سړي ته ورکړه. هغه یې ور د کادانې په چت کې ورته ځوړند که. ځکه یې په چت کې ځواړند که چې له ځمکې نه یې ټایرونه جګ وي تر څو خراب نه شي. زه اوس پوه شوم چې د بایسکل چاینونه مې ولې زنګ وهلی دي. دا خو باران او واورې را خراب کړي دي. شکر چې ته پوه شوې. د لوبو له هر سامان سره چې بې احتیاطي وشي نو خرابیږي. زه همدا اوس ځم بایسکل مې پاک مینځم، بیا یې غوړوم او تر پسرلي پورې یې سم ځای دروم. وایم شاباسي ډېر ښه کار کوې. ښه نو ته دې بایسکل پاک ومینځه. ځم د بلې کوڅې ماشومانو ته. په مخه دې ښه بنجاري ماما. ډکه خورجینه سیخکان قیچکان پکې لرینه راوځئ وړو چې بېرته ځینه. بنجاري راغلی بنجاري. سلام علیکم و ماشومانو. وعلیکم سلام. اوهو څنګه داسې له خندا شنه یئ؟ خیرات خو دی؟ بنجاري ماما خالدي وټوکول هغه ته مو خندل. خو په وړي اوبه وړي. دا څنګه ټوکه وه؟ تاسو خو یې ماته مو وویل. یوسفه دا خو زده کړه، ته یې ورته ووایه. سمه ده وایي. درې ماشومانو له یو بل نه پوښتنې کولې چې په کومه ورځ پیدا شوي دي. یوه وویل د دوشنبې په ورځ، بل وویل د جمعې په ورځ، درېیم یې ورته وویل کښېنه دروغ ولې وایې جمعه خو رخصتي وي. جالبه ټوکه وه. خو تاسو په کومه ورځ پیدا شوي یئ؟ نه پوهېږم وشنبې کې لکه چې پیدا شوې یم. اوس ورورې وشنبې نه وي. ستاسو لکه چې د اونۍ د ورځو نومونه نه دي زده؟ نه بنجاري ماما زما څخه غلطېږي، ټول مې نه دي زده. بنجاري ماما ته یې ووایه چې زمونږ هم زده شي. په دې خو پوهېږئ چې یوه اونۍ څو ورځې ده؟ هو بنجاري ماما یوه اونۍ 7 ورځې ده. هغه بل ځل دې راته ویلي وه. شاباسې یوه اونۍ هفته 7 ورځې ده.
چې په افغانستان کې له شنبې نه شروع کیږي، لکه شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه. اوس زه وایم شنبه دوشنبه. نه شنبه پسې یکشنبه راځي. سمه ده، شنبه یکشنبه دوشنبه. نور زه وایم سه شنبه، پنجشنبه او جمعه. نه خو په وړي او په وړي، سه شنبه پسې چهارشنبه راځي. ښه سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه. شاباسي، آفرین. اوس یې دواړه یو ځای ووایي چې سم مو زده شي. شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه. وایم شاباسي، آفرین. بیخي مو سم وویل، خو په وړي او په وړي. اوس نو بیخي د جایزې وړ یې. ته ودرې چې زه له خرجینې نه دا راوباسم. دا یوه وړه جانترۍ مو هم تحفه. بیا دې کې د میاشتو نومونه پیدا کوي. مننه بنجاري ماما. له تاسو هم مننه. او بل دا چې څه مو چې زده کړل خپلو نور همزولو ته یې هم ووایئ. همداسې کوو. ښه نو زه به واخلمه خورجینه، ځم چې بل کلي کې وړکي څه کوینه. هله چې بنجاري ماما راغی. او ماشومانو منډې مه وهئ چې ځمکه یا خاک ته وبلوېږئ. ستړی نشې بنجاري ماما. ژوندي اوسئ، وایم له بدو سترګو خوندي اوسئ. هوسۍ بنجاري ماما لکه چې نن له ځان سره ښاپېرۍ نه ده راوستې. اوس ما راښکاري خو نه. اوهو څنګه سره پټ پټ غږېږئ؟ بنجاري ماما ښاپېرۍ دې نه ده راوستې؟ راوستې مې ده، خورجینه کې ده، هوا سړه ده، ما ویلې چې یخ یې ونه شي. نو ورته وویله خورجي نه راوځي تر څو موږ د کیسې تېره برخه ورته وایو. سمه ده، هله نو طلا وزرې ښاپېرۍ راووځله خورجینې نه. دا دی راووتم. ښه نو د کیسې تېره برخه څوک راته وایي؟ زه وایم تېر ځل مو واورېدل حمیده او نصیر چې دواړه خور او ورور ول رمه یې څرولو ته بیولې وه. هو د حمیدې پام شو څه پسونه څه نه خوري. بیا یې نصیر ورور ته غږ کړل. نصیر چې رمه ولیده نو پوه شو چې تږي شوي. خور ته یې وویل چې رمه چینې خواته ورولي. هو دوه وریل له رمې نه بله خوا ته لاړل. نصیر په هغوی پسې ورغی چې یو ناڅاپه یې چیغه کړه شاباسې ستاسو خو ټوله کیسه په یاد وه. بیا داسې وشول حمیدې چې د ورور غږ واورېد نو په منډه منډه ورغله. کله چې ور نږدې شوه نو د نصیر په لاس کې یو ښکلی امیل ولید چې 3 ښکلي غمي یې هم لرل. نصیر ورته وویل چې دا امیل یې په لاره کې پیدا کړی. نصیر امیل په جب کې واچاوه او دواړه د چینې خواته روان شول. نصیره وروره دا څومره ښکلی امیل دی، خیر دې دا ماته راکړه. څه دا خو ستا نه دی چې تا ته یې درکړم. نو څه چې د ما نه دی دې ماته راکړه، کور ته به یوسو، مور به مې څومره ورته خوشحاله شي. نه دا زموږ نه دی، همدلته کښېنه ګوندې څښتن یې پیدا شي. چې تر ماښامه کښېنې څوک به پیدا نه شي. ته ډېرې خبرې مه کوه. ورشه هغه د واږمه ملګري دی هم پسونه څرولو ته راوستل، له هغې سره لوبې وکړه. سلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه داسې خو ورور په کیسو بوخت وی چې زما راتګ ته مو پام هم نه شو؟ نه نصیر له لرې نه لیدلی وې. اوهو نصیره په لاس کې د څنګه ښایسته امیل دی، دا د چا دی؟ نه پوهېږم چې چا دی، ما هم پیدا کړ. نصیره دا ماته راکړه. وږمې ولې یې درکړم، دا خو څه ستا نه دی. حمیدې زه به دا نانځکه درکړم، وګوره پلار مې نوې له ښاره راوړې. څه نانځکه؟ نصیر به امیل ورکړی وي که نه؟ زه خو وایم ورکړی به وي. تاسو په همدې برخه فکر وکړئ.
تر څو چې موږ بیا راځو راته یې ووایئ او د کیسې دا برخه مو خپلو نورو ملګرو ته هم ووایاست. سمه ده ښاپیرۍ. ښه نو زه درنه لاړم خورجین ته. ښه نو اوس تاسې ورځئ خپلو کورو ته. زه او ښاپیرۍ ځو خپلو بچو ته. د خدای په امان. په مخه مخه بنجاري ماما. درنو همزولو د بنجاري خورجین دا خپرونه مو چې واورېده د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې ناجیه نجات لیکلې او جوړه کړې وه. آیا تاسو هم غواړئ ټوکې کیسې ترانې موږ ته راولېږئ تر څو ستاسو په نوم د بنجاري خورجین په خپرونه کې نشر شي؟ که مو ځواب هو وی نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 240 15 01. یو ځلې بیا یې تکراروم 0 240 15 01. همدارنګه کولی شي زموږ دا او نور ټولې تعلیمي خپرونې په www.tajalla.af انټرنیټي پاڼه کې هم ولولئ او هم واورئ.